السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. وی حضرت موسی علیه السلام له الله جل جلاله نه وپوښتل: یا الله جل جلاله، کله چې ته په خپل بنده باندې مهربانه شي نو څه ورته ډالۍ کوي؟ الله جل جلاله ورته وفرمایل: که یې واده کړی وي نو لور ورته ډالۍ کوم. بیا حضرت موسی علیه السلام ورته وویل: یا الله جل جلاله، که ډیر ورباندې مهربانه شي نو بیا څه ورته ډالۍ کوي؟ الله جل جلاله بیا وفرمایل: دوهمه لور ورته ډالۍ کوم. حضرت موسی علیه السلام بیا ورته وفرمایل: یا الله جل جلاله، که سخت ډیر زیات مهربانه شي نو څه بیا ورته ډالۍ کوي؟ الله جل جلاله بیا ورته وفرمایل: ای موسی، زه درېیمه لور هم ورته ډالۍ کوم. الله جل جلاله فرمایي: کله چې زه خپل بنده ته زوی عطا کوم نو ورته وایم: زه د خپل پلار بازو دې جوړ شه، او چې لور ورته ډالۍ کوم نو زما دې په خپله خدای قسم وي چې زه د هغې د پلار بازو خپله جوړیږم. لوڼې د الله جل جلاله نعمت دی، په قدر یې پوه شئ.